د عبدالله ټول وزیران کامیاب او د اشرف غني وزیران ناکام شول. په دې وروستیو کې د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله دواړو وزیران ولسي جرګې ته ور وپېژندل شول تر څو د تایید رایه ترلاسه کړي. د ولسمشر غني له لوري د ورپېژندل شوو وزیرانو څخه 7 تنه په دې بریالي شول چې د باور رایه ترلاسه کړي او 15 نور یې بیا د ولسي جرګې له لوري رد شول. د ډاکټر عبدالله له لوري بیا ورپېژندل شوي 12 وزیران غونډ په دې وتوانېدل چې د ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي. که څه هم د ولسمشر غني لخوا ورپېژندل شوو وزیرانو ډېره هڅه وکړه چې وکیلان په پیسو او چوکیو راضي کړي او ځان ته ترې د باور رایه ترلاسه کړي، خو بیا هم ډېری په دې بریالي نشول. ولسي جرګه کې وکیلان د افغانانو ذهنیت ته ګوري چې همدا اوس افغانان څه غواړي. عامو خلکو د ولسمشر غني له لوري د ورپېژندل شوو وزیرانو څخه د ځینو په وړاندې یې سخت غبرګون وښود او په دې هکله حساس و. ملت چیرته دا مني چې د دوی د مرکزي بانک رئیس دی یو لبناني وي، داسې یو کس چې د افغانستان په ژبه خبرې نشي کولی، د افغانستان سره هیڅ ډول تړاو نه لري. ملت هیڅکله داسې کسان نشي زغملی چې د دوی د بطن څخه نه وي راپورته. له بدمرغه ولسمشر غني داسې کسان د وزیرانو په شکل ولسي جرګې ته ور وپېژندل چې د بهر څخه راوړل شوي او دلته هیڅ ډول تیر او راتلونکی نه لري، نه د دوی کورنۍ دلته ژوند کوي نه دوی. ملت پوهیږي چې دا کسان به نن وي سبا به ځي. نو له همدې کبله ملت په ولسي جرګه ډیر زیات فشار راوړ چې په هیڅ وجه دغسې یو کاندید ته رایه ورنه کړي چې د بهر څخه راغلی وي او افغانستان ته د چور فرصت د یو میدان په شکل ګوري. د ولسمشر غني له لوري اجمل احمدي د مرکزي بانک د مشر په توګه وړاندې شوی و چې ولسي جرګې په اکثریت رایو رد کړ. احمدي افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري، نه یې پښتو نه یې دریځ ده. د ولسمشر غني له لوري د دا ډول کسانو معرفي کول په خپله د دې سبب کیږي چې ولس د ارګ په وړاندې دریځ ونیسي. د بلې خوا بیا د معارف د وزارت لپاره ولسمشر غني داسې څوک وړاندې کړی و چې په دې څانګه کې بریالي کېدل ګران وو. رنګینې حمیدي یو عمر د ښځو په ملاتړ کې کار کړی دی او په کار دا و چې د ښځو د چارو وزارت ته یې ور وپېژندل شي، خو ولسمشر د پوهنې د وزارت د نوماندې په حیث معرفي کړه چې ماته یې وخوړه.